Mariano, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Steady marshal. Turn. د نړۍ ولسوالۍ ته یو لاند سفر لاره چې په دې سفر کې د سیلاب دروند او پیاوړی قومندان صاحب د کل اردو او رئیس امنیت ملي همدارنګه د ولایتي شورا نماینده د لیواب پیاوړي قومندان او امیر امنیت په صورت د نړۍ د ولسونو سره ناسته وکړه د دوی ستونزې او مشکلات مو د نږدې نه ولیده هغه کورنۍ چې په پرون او بله ورځ جګړه کې سارمن شوي وو هغوی سره مو هم د خوراکي پوشاکي او ټولو موادو مرسته وکړه همدارنګه هغه سربازان او سرتیري چې په پرونۍ او بله جګړه کې قهرماني ښودلې د خپلې خاورې د خپل وطن او د خپلې سیمې نه یې دفاع کړې هغوی مو تقدیر کړه او نږدې نه مو ارزونه وکړه هم امنیتي ارزونه هم د ولس ستونزې او مشکلات مو واورېده چې په راتلونکي کې د نړۍ ولس دپاره کوم ضرورتونه دي لکه د لارې امنیت د لارې جوړول دي د پلونو جوړول دي نور انکشافي استنادي دیوالونه دي د دې ځای دپاره دا مو ولده نږدې نه نظامي غونډه مو وکړه اوس نږدې هغه ساحې ته روان یو هغه هم ګورو انشاءالله حالات بیخي کابو کنټرول دي یو څه چې موږ ته ډاډ راکوي یو څه چې نظام ته ډاډ ورکوي هغه د ولس حمایت او مرسته ده زه د زړه له تاله او د زړه له کومې مننه کومه د خپل باتوره مېړني ولس نه چې په نړۍ کې میشت دي مختلفو قومونو خلک دي علما کرام دي مشران دي سپین ږیري دي ځوانان دي په ډېره لوړه او عالي روحیه د خپلې خاورې د خپل حریم او د خپل وطن سره مینه کوي او ساتلی ده بسم الله الرحمن الرحیم فعلا په دې اساس شرایطو کې د مشرانو سفر نړۍ ولسوالۍ ته یو مثبت ګام دی او دا زموږ ولسونو ته زموږ نظامي ځواکونو ته ټولو ته دا قوت ورکوي چې دوی هغه سرښندنې چې دوی په تېرو کې کړي هغې ته ادامه ورکړي او هغه مشکلات او د ولس ستونزې چې دي هغه په خپلو غوږونو باندې واوري ځکه اورېدو خبره او لیدلو خبره دا ډېر توپیر لري نو کله چې دوی دلته عیني واقعیت د خلکو احساسات او زموږ د سرتیرو ماړانه دا د دې لیدل د دې د نږدې نه کتل دا یو مثبت ګام دی او موږ ورته د قدر السلام علیکم و رحمت الله مننه د میډیا نه چې دوی هر وخت په سخت شرایطو کې د واقعیتونو د انعکاس لپاره دوی ځانونه رسوي په دا خطر کې 40 ساعته دلته د پاکستانیانو لخوا د یو لوړ سوکي غوښته چې دوی د یورن فرضي خط نه دی خواته تیر شي او اول انداخت هم د دوی لخوا و دلته امنیتي او دفاعي ځواکونه
که په دا خط کې سرحدي قوتونه پراته دي د دوی په حمایه کې د دومې پلې لوا قوتونه پراته دي پولیس ملي پولیس محلي امنیت ملي قوتونه ضمناً ولسي خوځښت هم دوی په حمایه سره و موږ تعرض نه کوو چې موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو او موږ قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کړي دي او خپل ساحې ساتلې دي په ډېره میلان نه د خپل ساحې نه دوی دفاع کړي دي او موږ ولس ته اطمینان ورکوو چې د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه په وخت زمان له خپل ولسونو نه به حمایت کوي ولس هم ساتي او خپل ساحې چې دوی ته سپارل شوې ده خپل خاورې دوی ساتي